ملا برادر دی. یا ملا برادر قربان دي سمه یو پیغام درته لرم. این طرف به کامرا خی بگوین که صحیح پیغام بشنوم. درته لرم چې هر څه کوې بس دغه ټول افغانستان دې ستاسې دغه ټول قدرت دې ستاسې خو د نجونو مکتبونه خلاص کړئ، د نجونو ته حق ورکوي، موږ ته حق حقوق راکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي. دا وطن یوازې په تاسې نه آبادېږي، دا وطن لکه د مرغۍ دوه وزرې، په یو وزر چې د مرغۍ ماتې په بل وزر پرواز نسي کولی. نو تاسې کوشش وکړئ چې دا نجونې د افغانستان نیمایي برخه ډېره برخه زموږ ښځینه تشکیلوي. په یوه ټولنه کې چې ښځه نه یې تاسې په خدای قسم ده که موافقه سئ، په ټولنه کې چې درس او تعلیم نه یې چې الله تعالی په موږ فرض کړی دی، تاسې هغه ټولنه په مخ نسي وړلی. نو تاسو نه هیله کومه چې پوهنتونونه خلاص کړئ، د علم او تعلیم دروازې خلاصې کړئ چې زموږ وطن پرمختګ وکړي، ځکه چې الله تعالی دا حق حقوق موږ ته راکړی دی. لکه څرنګه چې یو جومات یو ملا بې ملا نه چلیږي، یو جرګه بې سپینږیرۍ او بې مشره نه چلیږي، همداسې یو ملت یو وطن بې ډاکټره بې انجینره بې استازه بې معلمه او بې هنرمنده یو بشپړه ټولنه نه ده او دا ټولنه به هیڅ وخت پر مخ ولاړ نه سي. نو زه تاسو نه هیله کوم چې د ښځو پر مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ. فکر میکنین که کدام تغییری بیاید